کوم یو انسان چې هم دا یو وظیفه کوي د یا محی وظیفه کوي نو رب العالمین به دا انسان د هر قسم شر او فتنې نه محفوظ ساتي. او دویمه فایده د دې دا ده چې کوم انسان د المحی وظیفه کوي نو که دا انسان چېرته قیدي وي الله جل شانه به د قید نه خلاص کړي. او که دا انسان داسې بیماري چې ډاکټران یې په علاج نه پوهېږي الله جل شانه به هغه ته هم صحت ورکړي. زما عزتمندو د یا محی وظیفه د دې فواید به تاسو ډېر زیات اورېدلي. نن درته زه د دې یو درې داسې فواید ښیم کوم یو انسان چې دا وظیفه وکړي او دا کومه طریقه چې درته ښیم که په دې طریقې سره تاسو د یا محی وظیفه وکړئ نو داسې عجیب او غریب برکات او ثمرات به سیکې چې خپله به ورته حق او حیران پاتې شئ. زما عزتمندو دا بیماري چې ده دا د الله جل جلاله د طرف نه یو لوی امتحان دی. انسان چې کله په دنیا کې اوسېږي نو دی د مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي. نو کله کله په دې انسان باندې په دنیا کې امتحانات راځي او په دې کې رب العالمین د بنده امتحان اخلي چې په سختو حالاتو کې زما بنده زما نه ګیلې کوي او که نه زما شکریه ادا کوي یا صبر کوي. ډېر خلک وي په دې امتحاناتو کې فیل شي. داسې بیماری هم د الله د طرف نه یو قسم لا امتحان وي. لیکن افسوس چې بعضې کسان د بیماری په حالت کې داسې غیر خبرې وکړي چې د هغوی د کفر سبب وګرځي هغوی ته پته هم ونه لګي. نو غیرو خبرو په ځای باندې به موږ الله جل شانه طرف ته رجوع کوو او د یا محی وظیفه به شروع وکړو. موږ چې هر قسم لا علاج مرض وي انشاء الله عز وجل د دې وظیفې په برکت باندې به هغه لا علاج مرض هغه ناممکنه مرض به رب العالمین ممکن کړي او رب العالمین به زموږ ته شفا راکړي. نو د شفا د حاصلولو دپاره او د لا علاج مریض د ښه کېدو دپاره په یا محی وظیفې کې هم یو ډېر لوی اثر پروت دی. طریقه به درته وښیم. د دې نه علاوه یو انسان دی او هغه چا په قید کې بند کړی دی، قید شوی دی او دې قیدي انسان ته دا خبره منظوره ده چې رب العالمین دې ما د قید خلاص کړي او ما ته رهایي نصیب شي. نو هغه بندي او قیدي انسان له هم پکار دی چې هغه د یا محی وظیفه شروع وکړي. انشاء الله عز وجل چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین هغه قیدي زر تر زره د قید نه خلاص کړي او رب العالمین به هغې ته رهایي ورنصیب کړي. زما عزتمندو یو انسان دی او هغه ته د دشمن نه خطره ده یا د ډېر لوی فتنې او د شر نه هغه ته خطره نه او د دې خبرې خطره ده چې په لوی مصیبت آفت په دې کې چېرته ګرفتار نه شمه یا د یو لوی مصیبت د راپېښېدو اندېښنه ده د انسان ته او دې انسان ته دا خبره منظوره وي چې ما د رب العالمین د هر قسم مصیبت د هر قسم تکلیفونو د هر قسم دشمن ظالم او جابر نه محفوظ وساتي. نو دې انسان له پکار دی چې هغه هم د یا محی وظیفه کوي. انشاء الله عز وجل چې دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین تاسو د هر قسم خطرناک او مهلک دشمن نه محفوظ وساتي. راځي محترمو د دې وظیفې کولو طریقې لږې شان جدا جدا دي. که چېرته کې لا علاج مریض وي او موږ غواړو چې دې لا علاج مریض ته د رب العالمین شفا ورکړي هغه لا علاج مریض له پکار دی چې هغه په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې د یا محی وظیفه کوي. یا محی یا محی یا محی بس چې د ده په خولې باندې هر وخت دا وظیفه شروع وي. انشاء الله تعالی چې رب العالمین به دې انسان ته زر تر زر صحت ورکړي او دا وظیفه به تر د هغه وخته پورې کوو چې تر څو پورې د مریض ته شفا ملو شوی نه وي. که یو مریض داسې و چې هغه دا وظیفه په خپله نشي کولی دومره خراب شوی دی نو بیا د هغې چې کم د کور مشر وي یا د هغې سرپرست وي یا هغه انسان چې د هغه خرچه ادا کوي ولې د هغه په زړه کې درد ډېر زیات وي نو د ټولو اول د کور مشر وي. که د کور مشر نه بیا د هغه سرپرست رونه خویندې چې هر څوک وي نو هغه دا وظیفه شروع وکړي او د هغه دپاره دې په کثرت باندې وایي. او کله چې هم دا مریض دا وظیفه کوي نو په تصور او ذهن کې دا ځان سره حاضر ساتي چې یاره ما ته د رب العالمین صحت راکړي او دا بیماري دی الله جل شانه زما ښه کړي. او که یو بل انسان د دې مریض دپاره دا وظیفه کوي نو دا تصور دې ساتي
چې دا وظیفه زه د دې دپاره کوم چې زما د ورور او خور ته یا پلار او ورور ته رب العالمین هغې ته روغ صحت ورکړي. انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به هغې ته رب العالمین روغ صحت ورکړي. یو کس قیدي دی او یا هغه ته د یو شر او فتنې د راپېښېدو اندېښنه ده یا د دشمن نه خطره ده یا ورته نور خطرات دي، د دا قید او د نورو خطرو د ختمولو دپاره د قید نه رخایي او د نورو ختمو او د نورو پریشانو او د دې هر څه نه د ځان د خلاصۍ دپاره یا محی وظیفه د هر فرض مانځه نه پس هغه انسان له پکار دی چې هغه انسان د یا محی وظیفه د هر فرض مانځه نه پس 11 کم سل کرته وي. په طریقه به داسې وي چې د ټولو اول به 11 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي، درود ابراهیمی، یعنی هغه درود شریف کوم چې مونږ په دې مانځه کې وایو. او بیا د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کړي او د هغې نه پس به دا وظیفه 11 کم چې دی 100 کرته وکړي او بیا د هغې نه پس به 11 کرته بیا په نبي علیه السلام باندې درود شریف وي او بیا به الله جل شانه ته لاس پورته کړي او دعا به وغواړي کوم قسم حاجت دپاره دې وکړو. نو زه د قید نه د خلاصو دپاره د خلاصۍ دپاره دا وظیفه کوم. سوال به وکړي یا الله ما ته د قید نه رخایي نصیب کړي. یو قیدي داسې دی چې هغه قیدي ته رسېدل ګران دی، نو بیا د هغه قیدي دپاره د هغوی سرپرست مشر هر څوک وي نو هغه والا دا وظیفه خو هم رانویل شي انشاءالله عز وجل چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین هغه قیدي ته نجات ورنصیب کړي او د قید نه به رب العالمین خلاص کړي. که یو انسان وي او هغه د یو لوی فتنې او شر راپېښېدو اندېښنه یې وته چې په یو لوی مصیبت کې به زه ګیر شم، نو که هغه انسان هم دا وظیفه هم په دې ترتیب سره وکړي کومه طریقه چې مې وښوله او د هغې نه پس رب العالمین ته لاس پورته کوي، نو انشاءالله چې رب العالمین به د هر قسم فتنو فسادونو او د هر قسم دشمن د ضرر رسان څیزونو نه به رب العالمین محفوظ ساتي. نو محترم یا محی دا د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی صفتی د یا محی وظیفې د دې ډیر زیات اثرات دي. د یا محی معنی د زندگی ورکوونکي ذاته چې کوم ذات ټول مخلوقات زندگی ورکوي هغه د ټول مخلوقاتو کفالت کوونکی دی، نو هغه ذات ته چې په سخت وخت کې کله آواز وشي نو هغه د مظلوم مدد هم کوي. نو محترم یو ډیره زبردست وظیفه د یا محی د الله جل شانه نوم دی، صفتونه مې دي، نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.